او دا راته ووایي چې تاسو مړي له لاړ شي اسماعیل شاه صاحب پکې ناست دي او خلک یو دعا وکړي نو هلته سي اوس ګوره جی صاحب تاسو دا وایي چې پوره سټوري راته بیان کا ځکه چې پوره سټوري بیان قصه واورئ ډېره جالبه ده اسماعیل شاهد صاحبانه ډېر زیات تکلیف تېر شوی وخت شو دی که نه سروس کوم وایي نو زمونږ په دفتر کې مطلب د یو تن چې کوم دی تره مړ شو اترې چې مړ شو هغه په یو ټیشن کې ډایرکټر و یو ټیشن کې هغه دواله دغه نو دا زمونږ د دفتر به دا یو قانون به دا و که نه چې لکه د چا به چې څوک مړه شو که نه بس به هم پکې هایر کو ټول چې څومره کولیګز به و که نه هغه به هم بس ته وختو په بس کې به کېناستو تلو به نو مونږ بس وکړو اوس مړي ته ځو که نه هغه وخت کې زه اډیشنل ډیپټي کمشنر سره وم نو اوس اډیشنل ډیپټي کمشنر صاحب ما ته وایي هلکه ته ما سره لاړ شئ اوس زه ځان دغه کوم چې تا سره زه ما سره هلته که نه مسله ور تا سره څنګه لاړ شو ما ورته ویل سر جي بس مونږ ګاډی کړې داسې راته برګ برګ وکتل یا ته څه ویلې که ته ما سره لاړ جي سر بس لاندې مې وکتم جي سر ګاډی راغو سرکاري ګاډی نو خلکو بس کې لاړه زه چې دی نو د سره کېناستم او شاته ناست یم خو چې کلي ته ورسېدو که نه او دې کې یو ماشوم هسې راغی داسې ودرېد هله معنی دی معنی دی مې ځئ که نه ما صاحب ته مې همداسې وکته که نه دې خوا ګورم او باډي ګارډ هم را سره دی پولیس والا هم را سره دی او دې کې اوس چې هغه ماشومې خو منډه کړه چې منډه کې څلور پنځه ماشومان نور شو ورسره پنځه شو لس شو شل شو غوبل شو اوس ګاډی دی او ډي جي چې څه دي څه چلی که داسې ولې که نه هغه ما ته لاس ونیوی ما وداسې که ما ورته خواره خولې نیولی وایي دا چې دی ده کې د کوشه کوشه لکه ګاډي نه کوشه مې جي کوشه ګاډی خرابوي کوشه ګاډی خرابوي مې جي که ته کوشه ما خرابوي که نه ته خیر دی ته خیر دی سرکاري ګاډی دی ته خیر دی اوس سیب سیب دی که نه اوس یا الله ته پرده مو ساتئ کوشو ما خلکو په خدای ادبار کې اوچت کړم دوړې دي لکه لیونی سړی داسې اوچتې نه چې روان کړي او دعا لته نه روان یو هغه ځي لکه نه هغه دعا ځای له روان و هغه په کوڅه کې وایي داسې یو داسې تو شي بیا داسې تو شه بیا داسې هغه ځي کې خلک ناستې دعا دپاره او زه خلکو اوچت کړی یم په بر سر لیوني او کوم خلک چې کولیز د ما چې کوم و هغه مانه مخکې تلي دی په هغه ځای کې چې دی نو مطلب که نه ناستې دعا ته او داسې زه ما انټرویو شو که نه دا زنده باد غوبل دی دی کولنګی دی دا اوس عمده نصیحتونه بچې مړې شوې خدای ته وګوره بده خبره ده څوک اوري نه خیر جیل ته چې ورسېد نو ما خپل کولیګز داسې ګوري چې دا لیونی څوک راو ځکه به بر سر خلکو خو بس لیونی کړی وم که نه او دوړم دی او پته هم نه لګي که نه یو ورځ کېناست راته ګوري مې اسماعیل شاهي دی که نه دا ولې مې دا به دې خلکو نه تپوس کوو نه دا په غم وړېدو ما ته مې چا ویلې چې د دعا له رازه که خیر بهرحال کېناستم او دعا کوم جي دعا کوم او دعا څنګه دعا د مرلې لاس مې یو دعا به جوړ کړو که نه او داسې یو دوه باباګان سپینګیري راته مخامخ ناست مې یو دعا به وکړو ما لا داسې کړو اوس هغه باباګانې دا که نه او زه ورته بابا هم پېژندلی و دعا وشوه نو ما دې زړه کې وویلې چې دې مړي پسې مونږ څه وویلې را سړی چې ملې لکه اوس دا خو به وایي الله ته یې وبخې نو اوس هغه پرېږدي نه هغه دا زه م ورته نو اخر خلک چې لاسونه اوچت کړي هغې هم تنګ شو نو به داسې هغې وکړه مونږ هم داسې وکړه خو ما سوچ وکړو چې ما د مړي پسې کم از کم لکه دومره خو وایي چې الله ته وبخې جنتونه یې نصیب کړي بس مرګ حق دی خلاصېدی نشته که نه دومره خو ووایه که نه دې ته یې پرې نه کړو دې ټایم کې اواز وشو اشهد الله اله الا الله کټ یې اوچت کړو دا که نه دغه
اوس څلورو تنو کټ وجود کړي دي هغه څلور تن روان دي او خلک ما پسې دي مړی یوړو یار مړی یوړو اخوا وي تم راځه مې ته په مې دا جنازه به څه کوم مې مولوي صاحب شته دی په تا مې در سره یم که نه یاره چې هغه شرمولو شو هغه دینه زموږ یو ګرداور صاحب و الله دې وبخیږي هغه هم را سره و نو هغه چې څه وکتل نو هغه هم دغه کلي نو هغه زه را روان کړم ما ته اراده نو هغې زه بس مې نه دغه کېږي هغه سپو ویل جوړ قیامت دی که ځکه دې سپو باندې که چېرته زلزله شي یا څه شي هغې ته مخکې نه پته لګي زلزل دی مړه هغه شرمولو شو هغه لکه سپو ویلې جوړ څه قیامت دی که برای دخترها بازی نکو دیگه نکو قربان دا لږ ویډیو خفه کوي مکتبونو پسې ژاړي واقعا دردناک است وقتی که یک دختر بعد از سال 6 مکتب تمام میکنه مجبور هستیم دیگه به دیار مهاجرت بریم سفر کنیم به دیار غربت یا هم همینجا تحصیل خود ادامه بدیم خدا بزرگ است فاطمه جان لطفا نمانید که اشک خانمان افغانستان از این دخترای کوچک بریزد لطفا این درهای مکاتب رو باز کنید چون که ما هم میخواهیم که مکتب بریم درس بخوانیم و تحصیل کنیم چون حق هر مسلمان ای است خداوند خواسته که ما تحصیل کنیم پس لطفا درهای مکاتب روی این دخترها باز کنیم یک شعر از خود شاید بخوان که دوستان عزیز چقدر زیبا میگه شاعر بیا تا یکدیگر را جان باشیم بدون یکدیگر بی جان باشیم همه با هم تا زنجیر شهامت برای یکدیگر ایمان باشیم بریتو کې د غولو کما یریګه ما به خختک د سړي سړي راوړو چې کوم سړي د ګندم جړه راځي نه د اپریشن خلاف د پښتنو سره ودرېږي چې د خود د نه کې پکې ترانه شي ډولکی ماره ډولکی بار کنده بیتن په موټو موټو وباسم家人们，你看啊，这个大妹子拿着大镰刀在那嘎苞米呢。这个大兄弟上来就说：“你玩光了，快扔一边去吧！”现在都用这个弯把的小镰刀了，你看看，一搭一拽，嗖，全都倒了。دا وګوره زنده باد کم ځای زه جوړ بازار کې جی زه صرف یو میسج ورک جی ماشاءالله جیل خب صحیح پوزیشن دی په خوراک څخه کار څه پکې توله ملوي او شیطان سره شخصي دشمنی ده ولا سمه ولا دغسې ولا بیا ورتاو شه بابا بیا ورشه بابا وی ولا زری اچولې ده یو بغلانی حمام کا بار خلکو ویلې بغلانیان ډېر کمقل دي بغلانی ورپسې له حمامه وروست راوتی و چې موږ اوس هوښیار شوي یو او داسې دي دا ممرې وای دا بیچاره ډېر بدبخته دی دا وګورئ حادثه یې وکړله وغورځېدو ګورئ وغورځېدو چپه شو پې دا کوم چې ورلاندې دی دا ډېر بدبخته دی رامنډه کوي خلک راشي اوس یې راجیږئ راځئ اوبه ال لري او هغه چالان دی هغه اوس روان شو هغه ګل نه کړلو هغه وګوره روان دی تاویږي بېرته راغی بې
دا به ورلاندې شو او خلک داسې نه کوي چې جګې کې چې بچ کوي کتې نه دا دی بیا ورپسې راغی بدبخته انسان دی چې څوک دی چین دی لګا شه دا ځلې بیا راسته نه کوي چې بیا ورخوشي وشي چالان دی ځان غم وخورئ ګرمي زیاته ده دغه دی دغه طریقه ده کوم لغماني اول ځل د کوکنارو کمپین مسؤل ټاکل شوی و او تللی و ولې د تره زامنو پالک کړولي وو یا پاک مولا چکونه لګئ رښتیا خبره ده لکه تا خو زما ډېر خوښ شو یار ماشاءالله ماشاءالله دا خو ډېر منونه نه دی ولې نه دته کم نسل وایي د پونی پونی ګوړه دا تا کم ځای نه راوړی دی د ساوث افریقې نه راوستی دوداني دا څه کوي او جي ماشومان ته خو پې نه کېدې نه جي نه او کنه ماتې وله ملا وله ماتې ایو دې ما کم ډانس دی دا بغلاني یو کیلو غوښه کور ته راوړی دی کور کې یو ټولې تذکرې کتلې چې څوک پردی نه یې راغلی ظالمه مالداره سړی چې د غنمو په اشر کې ګوته وریبي سپرایټ ورته راوړي او غریب چې کله ګوته وریبي نو وایي نسوار ورته پیاز شي ښه ملګرو خدای دې وکړي چې ساعت مو تېر شوی وي او ویډیو نه مو خوند اخیستی وي نو که زما خبرې اوس تاسې ګورئ اورئ نو دا په دې معنی چې ویډیو تاسې تر دې ځایه وکتله تر اخره مو وکتله نو چا چې تر اخره کتلي کورم ودان ډېره زیاته مننه اوس در سره دا چینل هم سبسکرایب کړئ او دا ویډیو هم در سره لایک کړئ او د بلې ویډیو پورې په الله سپارم